بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. کابل کې د روغتیا وزیر او د چین د سفیر ترمنځ لیدنه. د افغانستان د اوبو انرژي په برخو کې د قزاقستان هیواد د همکاري لیوالتیا او د امریکایي سناتور لخوا د دې هیواد د ولسمشر پر غلط سیاستونو نیوکه. د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د روان کال د وري 12 نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه دي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی د چین له سفیر ښاغلي ژاوشین سره په لیدنه کې د سنتي طب برخه کې د ظرفیت لوړونې او یو شمېر نورو روغتیایي موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د لیدنې پر مهال ښاغلي جلالی د چین له سفیر څخه د میرویس سیمه‌ییز روغتون بیا رغونې او پراختیا چارو پیل، د شفا روغتون لپاره د تجهیزاتو او سنتي طب برخه کې د انسټیټیوټ جوړېدو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د چین سفیر د میرویس روغتون د بیا رغونې چارو کې د هڅو د نبوي طب برخه کې د روغتیایي کارکوونکو د روزنې ژمنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت اوبو مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده په کابل کې د قزاقستان له سفیر غازیز اکباسوف سره لیدنه کړې ده. د یاد وزارت په وینا په دې لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ګډو همکاریو د پراختیا په ځانګړي توګه د اوبو او انرژي په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه مجیب الرحمن عمر اخونزاده د اوبو او انرژي په سکتور کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا، د تجربو د تبادلې او له شته وړتیا څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په موخه د یاد وزارت والی څرګند کړی دی. نوموړي د اوبو سرچینو د مدیریت، د انرژي د تلپاتې پراختیا په برخه کې د سیمه‌ییزو همکاریو پر رول مهم بللی او په افغانستان کې د اوبو او انرژي د پروژو لپاره د بهرنیو پانګونو د جذب مناسب شرایط او اسانتیاوې باندې کړي دي. بل خبره چې د هرات د پاشان بند اوبه د لومړي ځل لپاره د کرنیز ځمکو د خړوبولو په موخه خوشې شوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دغه اقدام د کرخ ولسوالۍ د خلکو او بزګرانو په غوښتنه ترسره شوی دی. همدارنګه د هریرود مرغاب سندیزي حوزې عمومي رئیس مولوي عبدالسلام مصطفی آغا د اوبو د خوشکولو پر مهال د بند د ساتنې او مراقبت په اړه خبرې کړي او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري او له اوبو څخه پر اغیزمنې ګټې اخیستنې ټینګار کړی دی. او وروستۍ خبره چې امریکایي سناتور کریس کونز ویلي چې د ایران پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ انتخابي جګړې په امریکا کې د ټولو توکو بیې لوړې کړي. د امریکا د سنا مجلس د بهرني اړیکو کمیټې دغه غړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مسله یوازې د تیلو د بیو د لوړېدو نه ده، بلکې د خوراکي توکو، برېښنا او نورو خدمتونو بیلونه او د کورونو د ګروي پورونو هم لوړه شوې ده. دغه امریکایي سناتور زیاته کړې ده چې د دې جګړې اصلي بیه امریکایي کورنۍ پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر امریکایان پر ایران د ټرمپ د برید خلاف دي او د ټرمپ لخوا پر دې جګړې کې د امریکا ښکیلتیا د اسرائیلو په خوښه بولي. قدرمنو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.